د ټینګار تبعیض پیژندنه. د ټینګار تعصب هغه مفهوم ته نغوته کوي چې موږ لیوالتیا لرو ټول هغه معلومات په اسانۍ ومنو چې زموږ موجودي فرضیې، باورونه یا لیدلوري پیاوړي کوي. بلې خوا د رد یا د نه منلو تعصب شتون لري چې خلک پکې په غیر عادلانه ډول د هغو معلوماتو په وړاندې شکمن وي چې د دوی له فرضیو او یا لیدلورو سره په ټکر کې وي. په همدې بنسټ موږ ډیری وختونه هغه معلومات چې موږ یې خوښوو منو او د هغو معلوماتو په وړاندې چې نه یې خوښوو زیاته نیوکه کوو. ستونزه په دې کې ده چې په هغو موضوعاتو کې چې څرګند حقایق او سم ځوابونه لري، واضح او کره شواهد شتون لري، خو بیا هم زموږ لیدلوری د دې شواهدو د منلو مخه نیسي. د ټینګار تعصب مهم دی ځکه چې ډیری وختونه هڅه کوو معلومات په دقیقه توګه وارزوو، خو ځینې وختونه د دې لپاره چې زموږ پایلې دقیقې وي دا انتخاب چې څوک سم دی دې ته لومړیتوب ورکوو. کله چې دا لومړیتوبونه زموږ پر باورونو اغیزه وکړي نو موږ ممکن ناسم نظرونه ترلاسه کړو یا زموږ لید محدود یا تعصب په لومه کې راګیر شي، ځکه چې زموږ غوښتنې د نړۍ په اړه زموږ قضاوتونه اغیزمنوي. زه باور لرم چې لوستونکي په داسې نړۍ کې ژوند کوي چیرې چې کولی شي هر هغه څه ومومي چې د دوی تعصبونه تاییدوي. که واشنګټن پوسټ د فرګوسن په اړه د دوی د خوښې په طریقه راپور ورنه کړي نو دوی به هغو رسنیو ته لاړ شي چې دوی ایډیالوژي او لید تاییدوي. دا ډول رسنۍ شتون لري او همدې لپاره یې کاروبار هم روان دی. موږ په داسې وخت کې یو چې خلک د خپلې خوښې وړ رسنیو خپرونې ګوري، په ځانګړې توګه بیا په سیاست او د ملي سیاست په برخه کې. په ملي سیاست کې د سرچینو په انتخاب کې د ټینګار تعصب ډېر لیدل کېږي، خو په بحراني شیبو کې لکه د فرګوسن او بالتیمور پیښې، زه په ویره سره وایم راتلونکې پیښې، هغه وختونه چې خپل لید لږ پراخه کوو او معنی بدل شي.